د چارسدې تنګي تحصیل مندني اجون کلي کې د 5 خویندو ورور د تره بچو ډېر په بېدردۍ سره وژلی دی. د ورځو تېرېدو سره پولیسو مجرمان نه دي ګرفتاره کړي او ملزمان لا تر اوسه هم آزاد ګرځي. ټول حقیقت در سره دلته شریکوم، که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، نن در سره یو ډېر دردونکی واقعه شریکوم چې څو ورځې مخکې په تنګي چارسده کې مخې ته راغلې ده چې د 5 خویندو ورور د خپل تره بچی ډېر په بېدردۍ سره قتل کو. هغه د 5 خویندو یو ورور چې ګاڼې ته یې ګني وړل چې د ترونو بچو اول په بیلچو کودالو او چاقوانو ووهو او بیا یې په ډزو سره وویشتو او قتل یې کو. په موقع کوم شاهدانو هغوی دا ویل چې ډېر په بېدردۍ سره یې قتل کړی دی. تنازع په دې وجه جوړه شوه چې د جیداد په وجه دغه تنازع را مخې ته شوه چې محمد ابراهیم قتل کړی شو. ګواهان وایي چې یونس نومې هلک په تمانچه 4 ډزې وویشتو او په دې کې یو معذوره خور وه چې هغې یې هم ووهله او د 5 خویندو یو ورور چې د معذورې خور مرهم پټۍ وه او قتل یې کو او هغه ورور یې ورته قتل کو. خویندو یې په خپل بیان کې ویلي دي چې دوی د ټول د جیداد دپاره قتل کړی شوی دی او د حکومت نه یې د انصاف غوښتنه کړې ده او د کلي خلک هم د حکومت نه دا غواړي چې ملزمان دې ونیولی شي او پانسي دي شي. خو پولیسو د ملزمانو په کور چاپې وهل شروع کړي دي او د کور ټول سامان یې ترې وړی دی او پولیس پوره کوشش شروع دی او ډېر زر تر زره به ملزمان ونیولی شي. د ویډیو کتو مو یو جهان مننه. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.